حامدا ومصليا ومسلما ومباركا وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. معزز مؤمنانو، الله سبحانه وتعالى دی سورة صاد په 90 آیت مبارک کې موږ تاسو ته فرمایي: کتاب، دا هغه قرآن و کتاب ده، انزلناه، چې نازل کړی مو دا کتاب، الیک، تا ته ای حبیب دی ما، مبارکون، د دنیا او د آخرت له ټولو خیرونو، منافعو او ګټو څخه ډک، د دې دپاره لیدبروا آیاته، چې ژور سوچ و تدبر وکړي انسانان، مؤمنان په آیاتو د دې کتاب کې، ولیتذکر اولو الالباب، او چې پند و نفع و ګټه واخلي له دې کتاب څخه خاوندان د عقلونو. الباب جمع د لب ده. لب ویل کېږي خلاصة الشیء، جوهر الشیء و حقیقة الشیء. او عقل ته ځکه هم لب ویل کېږي چې عقل په انساني کالبد کې د انساني کالبد جوهر و حقیقت ده. که په دې انساني کالبد کې عقل نه وي، انسان هیڅ هم نه ده. نو په دې آیت مبارک کې الله موږ ته 3 سبقه راښیي. اول مو په دې پوه کوي چې دا د الله کلام، دا د الله کتاب، دا د دنیا او د آخرت له خیرونو، له پرمختګونو، له منافعو، له ګټو، له خوشحالیو ډک ده. په دې کتاب کې داسې حکم نه راځي چې هغه انسان خساره کې وکړي. دوهم درس: ولیدبروا آیاته، دا کلام د الله د دې دپاره الله نازل کړی چې لیدبروا آیاته، هغوی تدبر وکړي، تعمق وکړي، ژور فکر و سوچ وکړي په مفاهیمو، مضامینو، مطالبو، مقاصدو د آیاتونو د دې کتاب کې. سطحي پیتیر نسی او دی لم یخروا علیها صم و عمیانا، چې الله د عباد الرحمن صفت کوي چې هغه داسې انسانان دي چې د الله په کتاب باندې د ړندو کڼو په شان باندې نه څوملي، بلکې تدبر کوي د الله په آیاتونو کې، تعمق کوي، تفاسیر پلټي، اقوال پلټي، د صحابه و سیرت پلټي او په حقیقت باندې ځان پوه کوي. ولیتذکر اولو الالباب. او دریم درس دا ده چې دا قرآن د دې دپاره نازل شوی چې پند واخلي، ګټه واخلي، فایده واخلي د کاملو عقلونو څښتنه. ناپوه انسانان، کم وزنه انسانان، کم عقله انسانان له دې کتابه منفعت نشي اخیستی. او حقیقت دا ده ورونو، الله سبحانه وتعالی په قرآن عظیم الشان کې موږ ته عجیبه طریقه د ژوند راښولې، د سیاسي زندگی، د اقتصادي زندگی او د معاشرتي زندگی. په قرآن عظیم الشان کې موږ ته دا راښودل سوي دي، لومړی دا راته ښودل سوي چې د انسان کمال او فضیلت په علم سره ده. بني آدم او انسان چې د خدای په ځمکه کې د الله خلیفه ده او په ملکو باندې تر ملکو یې دغه منقبت
ځان ته کړی دا د علم په توپیلو په برکت باندې ده. هر علم که هغه دنیوي علم ده که اخروي علم ده، که عقلي علم ده که نقلي علم ده، دا ترجیح البهتر ده، ځکه اسمان تفاوت ده. هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. الله د علم د آلاتو د اسبابو ډیر عظمت و شان بیان کړی موږ ته په قرآن کې. الله په قلم باندې قسم کوي. الله د قلم په لیکلو، په هغه لیکو، په هغه سطورو باندې قسم کوي. الله په د بیان فضیلت راکوي. احسان یې راباندې بارایي چې ما تاسې ته د بیان کولو توفیق درکړی ده، د بیان علم مې درکړی. تاسې ته په هغو شیانو چې علم نه پې لرو په هغو باندې مو علم درکړی ده. نو د علم فضیلت الله په قرآن کې راته بیان کړی. دا هم د نارینه دپاره فضیلت ده، هم د زنانه دپاره فضیلت ده. فرض یې فرض ده او کمال یې کمال ده، هم نارینه ته هم زنانه ته. فحشا او اختلاط و بېحیایي بلکل ځان ته شی ده. به ډېر لوی صفح او جهالت دي چې هغه له علمه سره څوک تړي. او دوهم په قرآن عظیم شان کې د یو دفاعي د یو مستقل نظام چې د انسان استقلال کې وساتل سي، تضمین سي، الله امر و حکم راته کوي. فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. بس په دې آیات کې مسلمانان باید تتبع وکړي. دا د خدای کلام ده، د خدای آیات ده. لکه د اقیمو الصلاة صيغه چې د امر ده، د واعدو صيغه هم دغه چې د امر ده. او دریم الله د یو قانونمندي او د قانونمند ژوند سبق راښيي. راته فرمایي لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا. تاسې ټولو ته مې، هرې طبقې او هر قشر او هر قوم ته مې یو مستنبط قانون له شریعته ورکړی. په قانون باندې به چلیږي، خودسرانه به نه چلیږي، په قانوني کې به ژوند نه کوي. او څلرم الله عز وجل د اهلیت د پاللو، د حمایه کولو او د رعایت کولو امر راته کړی. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. او پنځم الله د عدالت د فیصلو حکم راکوي، امر راته کوي. واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. او شپږم الله عز وجل موږ ته وایي، موږ ته سبق راکوي چې د مشورې نظام به د تاسې و امرهم شورا بینهم. د مؤمنانو خصلت دا ده، د مؤمنانو صفت دا ده، د مؤمنانو تفوق دا ده چې د دوی کارونه په مشوره سره وي، خودسرانه نه وي، استبدادي نه وي، بلکې هغه څوک چې مستبد وي او خودرایي هغه هلاک دغه انسان. یو له مهلکاتو د انسانه چې اعجاب المرء برأيه یا اعجاب المرء بنفسه. نو الله خپل معصوم پیغمبر ته امر کوي وشاورهم فی الامر. نو موږ چې په 1500 او 1400 صدۍ کې یو او له یو عالم خواهشاتو ډک یو، موږ ته به څرنګه د مشورې کولو امر نه وي. او مشوره هم دا معنا نه لري چې موږ څه سپله او تبعه خلک له ځانه سره راټول کړو او له هغو سره په نام د مشورې مشوره وکړو، بلکې موږ به داسې مستعد، کره او متدین، خداخواه، خداپرسته خلک د مشورې دپاره لرو چې هغه هم ایماني قوت لري، هم لساني قوت لري، هم علمي قوت لري، هم سیاسي شعور لري، هم تجربي قوت لري. له داسې کسانو څخه به په هغه محوله امورو کې مشورې اخلو. الله دې موږ ته د الله د دین
په رڼا کې د ژوند کولو توفیق را نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولی جهان ویښوم، زه بلال خو به ولی جهان ویښوم.